الله تعالی وایي ولا تحسسوا ولا تجسسوا، یعنی د خلکو پټ عیبونه مه لټوئ او د هغوی رازونه مه څاروئ. ځینې وخت موږ د بل د ژوند په اړه ډیر فکر کوو. فلانی چیرته لاړ، له چا سره خبرې کوي، د کور دننه یې څه روان دي. دا ټول هغه کارونه دي چې اسلام یې نه خوښوي، ځکه چې هر انسان خپل عزت، خپل راز او خپل پرده لري. که ته یې پرده وساتې، الله جل جلاله ستا پرده ساتي. نو مخکې له دې چې د چا په ژوند کې سر وردننه کړې، یوه لحظه فکر وکړه، که څوک زما په اړه داسې پلټنې وکړي، زه به خوښ شم او که نه. د بل راز ته لاس اچول د زړه ناروغي ده، او د زړه پاکول په دې ده چې د خلکو په غلطیو پسې مه ځه او د خپل زړه اصلاح وکړه.